مدارس اولاد بچو صحیح تربیت اور زمونږ مال په فضولیاتو ډېر خرچ کیږي که په ضروریاتو رښتیا لږ ووایه ووایه په زوره ښه دا خبرې لږې صفا کوو سیرګټ ضروریات دي که فضولیات مردان که سکنوس کې د بل ځای خبره کوم که نه سیرګټ ضروریات دي که فضولیات اور نسوار ضروریات دي که فضولیات کم پلار چې بچی له پیسې ورکړي چې ورشه بچی ما له سیرګټ راوړه دا پلار د بچی مستقبل جوړی که تباه کوي جوړی که تباه کوي د سیرګټو کې څه کمال شته ما سرجي خوشحال خان یونیورسټۍ کې د جمعې خطبه وي نو پروفیسر ټیچر سټوډنټس ناست کوم ما سره په خوشحال خان یونیورسټۍ کې لایبرري ده فزکس کیمستري بیولوژي ساينس اور ټیکنالوژي باندې تفسیر باندې حدیث باندې سیرت باندې فقه حنفي باندې کتابونه مهیا میسر موجود دي ما له ټول جواب راکې په دې لایبرري کې داسې بک داسې کتاب شته چې د هغې ټاپک دی سیرګټ کې فواید شته ایسا کوئی رائټر ہے چې د سیرګټو په کمالات کې کتاب لیکلی اے مولوي صاحب که په دې سیرګټو کې څه کمال وي نو دې خلکو په موږ دا کمال سود نشي شروع کوو دا ګرم ګرم لوګي خو به روباسو یخني ده توجه سیرګټو کې څه کمال شته داسې کتاب شته امیر صاحب چې د هغې کتاب نوم دی فضایل سیرګټ شته زه فضایل سیرګټ نه منم زه فضایل اعمال منم فضایل ذکر منم فضایل قرآن منم فضایل نماز منم توجه فضایل درود فضایل حج منم فضایل تبلیغ منم حکایت صحابه منم توجه سیرګټو کې څه کمال شته دا هغه چاته دا پیغام ورسېدل ته خو څوک نسکي خو چې هغه بل کلي کې څوک سکي هغې ته ووایه وایه ته چې خبرې د لیډرۍ کوې یو وایي زه به دا کوم چې کم سړی د لیډرۍ خبرې کوي کومې خبرې د مشرۍ کوي زه به چیرمین جوړېږم زه به کونسلر جوړېږم زه به ناظم جوړېږم زه به د جرګې مشر یم کم کس چې د مشرۍ خبرې کوي خبرې د مشرۍ کوي خبرې د پښتو کې خبرې د غیرت کې خولې نه دي لوګي روزي پوزې نه دي لوګي روزي د کم پیغمبر د کم صحابي د کم بزرګ د خولې د پوزې نه لوګي راوته دا ستا خوله ده ستا پوزه ده که د ریل ګاډي سایلنسر دی ویم اکسلیټر پرېږده توجه ما ته علمزیب قاري صاحب ما ته یو کس وایي سیرګټو کې ډېر ماهر یم ما څه کمال در کې دی وایي په خوله لوګي روباسم ما ټول روباسي تا کې څه کمال دی ما ته وایي زه په پوزم لوګي روباسم ما دا ټول سیرګټ ور روباسي تا کې څه کمال دی ما ته مفتي صاحب ما ته وایي زه په غوږونم لوګي روباسم ما ته په دې شامټون دیم لوګي روباسم خیرن بچیا توجه توجه ما کراچی کې ربیع الاول جلسوں کې ہوئی ما کراچی کې میں کراچی والوں धुआं निकालने के लिए सिर्फ 2 रास्ते नहीं है इंसान के जिस्म में और भी बहुत से रास्ते हैं तमाम रास्तों से निकालो धुआं 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 लुगे वासे ما ته خیال محمد کراچی ګارډن نه پونه کوم ما ته مفتی صاحب 2 ځله مې تبلیغ کې سالون میاشت لګولي کله تور پټ کېوم کله سپین پټ کېوم زمونږ د جمعات د قاری صاحب چې ورک شي جمم ورکوم وی سیرګټ مې د دیر سره باوجود سیرګټ مې سکل ګیرم و پټکیم و سیرګټم و وی مور راته غوسه شوه وی مور راته وی خیال محمده که سیرګټ دې پرې نه ښودنه پی درته نه بخم وی ما مور ته وی میخه بدل راولم مړی وخت د پایو غیرت راکوي خو میخې پی وسکه خبره سر بر سیم توجه ما ته مفتی صاحب په سوشل میډیا باندې مې د سیرګټو خلاف شته یو کلیپ وکړه د سیرګټو ډبې مې داسې نچوړ کړ همیشه دپاره مې د سیرګټو نه توبه وکړله ما ته عمران اسلام آباد نه پوه نه کړ وایي ستا ویډیو مې وکړه په سوشل میډیا باندې او مونږ بنګله په ټیکه اخیستې وه سیرګټو م ډکه و چرس هم څکل نو هلته تا یو جمله ووي ما ته وایي ما شراب هم څکل ما چرس هم څکل ما سیرګټو نسوار هم هغه یو کلیپ د وجې ما شراب هم پرېښوده ما چرس هم پرېښوده ما سیرګټ هم پرېښوده ما ته ما نسوار هم پرېښوده توجه اصلاح معاشره وایم توجه او دا چا ویلي چې نسوار مباح دي ته لږ رامیدان ته شه نسوار مباح دي دا کتاب خو ما پسې راوړه چې زه وګورم چې زه یې شروع کړم چې نسوار مباح دي او دې پتو پسې ته ګرځې دا پتوې ورکړې چې نسوار مباح دي شونډه پې سله راپړسوي شونډه پې سله راپړسوي حلوا تې جوړه کړه دې مرکز ته یې ورسوه په پلیټونو یې خوره توجه زما تحقیق د سوشل میډیا دی ستا د کتاب تحقیقي را سره منې او که نه منې زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي نسوارو سره خوله څښاکیږي نسوارو سره خوله
دا ماشومان وایي د مشرانو په جیب کې په کیلو کیلو پراته دي وایي نسوارو سره خوله د ماشومان نسوارو سره خوله نسوارو سره خوله پخوا چې پښتانه جومات ته راتلل نسوار به کوم ځای کې ښوده کوم ځای کې هغه کانسټیبل ته وایي پولیس والا ته وایي چې بار دنه څوک لاړ نه شي هغه ګرمین ته وایي دغه ور کې ودرېږه صبر وکړه ما ته لږ پرېږده زه اسانې خبرې خو نه کوم توجه په زړه لاس کېږدي ځان ټینګ کړي دا بعضې خبرو د برداشت کېدو د اورېدو صلاحیت ځان کې پیدا کړي تا ټول عمر پستې اورېدې توجه پخوا چې به جومات ته څوک راتلو نسوار به د پیزار د سپلو د چپلو ځای کې او خبرې نسوار په پلاستیک کې نه و په ډبي کې و دا هغه ډبي بره شیشم و که نه بولي صاحب بره آینه شیشم وه زمونږ پخواني مشرانو چې به نسوار کول نو هغه آینه کې به کله کله خپله بیوټي مکته بیوټي توجه پښتانه هغه پښتانه چې مسجد ته نسوار نه راوړو او زه دا ګیټ بندوم او د ټولو تعالی شیخ لم دا ګز او دا میدان که نسوار مې د سره په جومات کې برآمد نه کړه بیا وایه ته نسواري زبرګې ته جومات ته راغلی مونځ هم کوې چې الله اکبر یو لاس یې په جیب یې نسوار څوک پټ نه کړي د مهنګایي شته که نشته اوس راشئ د نسوار یو بوجې په 20 روپۍ شوه په څو شوه د ورځې 15 بوجې خوري نو 100 روپۍ شوې ما الحمدلله میتھمیټکس ویل زه کلکولیټ کولی شم د میاشتې 3000 روپۍ شوې اور د کال د پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپۍ شوې نو چې د نسوار نه موږ توبه وکړه په کال کې څومره بچت وشو ووایه څومره بچت وشو نسوار د پرېښود مهنګایي مې درله ډیته کړه دا خو مونږ ته حکومت وایي چې سیرګټس کې ووایه زه مونږ ته حکومت وایي چې 400 پوډرس کې زما عقیده دا ده زما چې څومره ضروريات دي ستاسو چې څومره ضروريات دي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها تمام زنده سر په دې مردان کې د رزق ذمه ده چا ده مردان کې سپول رزق څوک ورکوي ووایه که چاټو چوک ته راوتیم 50 500 په دې لاکډاون کې 50 سپي د لوږې مړو اخبار کې راغلي یو کس د لوږې مړو عوامو کې مولا بالکل په مړ کېږي زمونږ د مولا هسټري وګوره مونږ مولیان چې مړه کېږو مونږ به انشاءالله د بېسیار خورۍ د وجې مړه کېږو امام مسلم دومره کجورې وخوړې چې په ځان پوه نه شو وفات شو رحلت یې وشو مسجد کې امام صاحب له یو مجمع چاول چاروړه ور چول ثواب په نیت دویمه مجمع چاول رال هغه یې وخوړ لږ ساعت پت بل مقتدي درېیمه خوانچه را روانه کړي موږ خو مقتدیان خفه کولی نه شو ځان پرې وجنو خو چې مقتدي خفه نه شي توجه درېیمه مجمع چې راله امام صاحب چې درېیمه مجمع چاول وخوړو امام صاحب وفات شو هغه بره جومات ول امام ته چې پته ولګېده هغه دعا وکړم هغه وی ربه دغه شهادت ما ته نصیب کړي د لوږې مرګ نشته دا یو ځل لیکنې در کوم چې د لوږې به مړه شو توجه خو دا مونږ چې پریشان یو خرافات هم اور مزه به په سوشل میډیا یو کلیپ ورکوم انشاءالله لاکډاون سره عادت یې کنه انشاءالله نه که لاکډاون شروع شو نو د یارې خبره خو نه ده که نه وورې انټرنیشنل ناشنل لاکډاون زه به زنانو ته اعلان کوم چې او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو چې د چا نارینه حضرات سړی سیرګټ کوي نسوار کوي چرس کوي پوډر کوي آیس کوي زنانو د خپلو نارینهو سره مکمل لاک ډاون چې پته یې زه د ښځو د طرف نه راتاو کم ته دوی د مولا نه یېرېږي مولي صاحب د مولا نه یېرېږي خو د ښځې نه یېرېږي